اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت شلمه برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر رضی الله عنه د ایمان بیان کوي چې د څنګه ایمان راوړي. نو بیان تر دې ځای پر رسیدلی و چې عمر رضی الله عنه د خپل اخشي او د خپل خور و کور ته ورغلی، څو چې وهل و ټکول په دې مابینځ کې راغلل او بیا خور په ژړا وه او په دې ژړا کې وویل چې هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عمر رضی الله عنه نا امید سو او ویلیدل چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې رابهیږي. نو وشرمېدی او په خپل عمل باندې پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي، او دا هم اول واري و چې خور یې ووهله. نو یې په نرمه لهجه ورته وویل چې هغه ورقه چې تاسې ویله هغه راښکاره کړه چې زه یې ووایم. خور یې ورته وویل یا نه یې درښکاره کوم. عمر رضی الله عنه ورته وویل قسم په لات او په عزا چې په بد نیت باندې لاس لا نه وروړم، فقط رایه کړي چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر رضی الله عنه نرم سو. نو یې ورته وویل ای عمر، دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې، که د هغه د ویلو اراده دې وي نو یو وارې ولاړ سه غسل وکوه او بیا به هغه ورقه درکړم چې ویې وایې. د عمر رضی الله عنه فکر او چورت په هغه ورقه کې بند سو چې دا به څه شي پکې لیکلي وي. نو د ډېره شوقه موافق سو غسل خانې ته یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړ. کله چې راووتی خور یې هغه ورقه چې قرآن مجید پکې لیکلی و د حضرت عمر رضی الله عنه و طرف ته راوړه او بیا یې وده ته ورکړه. عمر رضی الله عنه چې لیک او لوست یې زده و او د ورقې په ویلو یې شروع وکول، په ورقه کې لیکل سوي ول بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله عنه وویل رحمان او رحیم څونه ښه پاک او طیب نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوي ول طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ د دې دپاره د قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او په مشقت کې واچوې، الا تذکرة لمن یخشی، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل سوی دی د هغه چا د طرفه څخه چې پیدا کړي دي مځکه او لوړ لوړ اسمانونه. الرحمن على العرش استوى، دغه د مځکو او اسمانو خالق ډیر مهربان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، خاص دلر دی، یوازې دی مالک دی د هغو شیانو چې په اسمانو کې دي او د هغو شیانو چې په مځکه کې دي او د هغو شیانو چې د مځکې او اسمانو په مابینځ کې دي او د هغو شیانو چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په پیدا کولو کې، په ملکیت کې، په فرمانبرداري کې یوازې د الله جل جلاله دی، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، او په خبرو یا په ذکر کولو کې جهر په زوروالی کوي نو دې ته ضرورت نسته، ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغه هم په پټه خبره چې د زړه حال دی. الله ته په زوره خبري قرار خبري بلکې پټ د زړه حال ټول یو شی دی، په ټول حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې همدغه الله دی، خاص دلر دی ښه نومونه او ښه صفتونه. دغه د سورة طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته ورسېدی چې الله جل جلاله فرمایي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، بېشکه زه الله یم، بې له ما بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نسته، نو زما عبادت کوئ او زما د یادولو دپاره د لمونځ ادا کېدل کوئ. ان الساعة آتية أكاد أخفيها،
بېشکه چې قیامت راتلونکی دی زه اراده لرم چې د هغه د راتللو وخت پټ او مخفي وساتم لتجزا كل نفس بما تسعى د پاره د دې چې هر چاته د خپلو عملو جزا ورکړل سي چې دوی په دنیا کې کوي یا یې کړي دي داسې آیاتونه دي چې ټول د الله جل جلاله او د قیامت په باره کې خبرې کوي حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیاتو په تلاوت کولو سره نرم شو د کلام الله تر تاثیر لاندې رالی او د مسلمانېدو اراده یې سوه نو یې وویل دا څونه ښایسته او مکرم کلام دی محمد صلی الله علیه وسلم راوښیاست چیرې دی چې ورسم خباب ابن عرت رضی الله عنه خو هلته پټ او دا خبرې اوري دلته چې عمر رضی الله عنه دا خبره وکوله خباب ابن عرت رضی الله تعالی عنه راوغورځېدی ول زیری در کوم یا عمر زه دا ارزو لرم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي هغه چې په دعا کې ویل الاله عمر ابن خطاب یا ابو جهل ابن هشام په دې دوو کې په یوه سره اسلام معززه کړي او درځه رسول صلی الله علیه وسلم به زه در وښیم نو حضرت عمر رضی الله عنه د ارقم ابن ابي الارقم کور ته وررهي کوي هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او د تعلیم ځای و کله چې دوی د ارقم کور ته ورسېدل عمر رضی الله عنه تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنگ دپاره اماده معلومیږي او هلته بیا هغه نعیم رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وروړی و چې عمر رضی الله عنه ستا د وژلو په نیت رارهي دي اصحاب کرامو ته ټول هغه اخبار رسېدلي وو چې عمر رارهي دي او غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ووژني په هغه نوره قصه چې د فاطمې بنت الخطاب او د سعید ابن زید په کور کې پیښه سوه په هغو څوک نه دي خبر نو خود اصحاب کرام دلته د دغه راتلونکي خطر د مقابلې دپاره تیار او آماده دي کله چې عمر رضی الله عنه د ارقم ابن ابي الارقم کور ته ورورسېدی او د کور دروازه یې وټکوله یو د اصحاب کرامو څخه ور ولاړ شو او د دروازې تر چاکې ورته وکتل ویل دل چې عمر توره په لاس ولاړ دی رسول صلی الله علیه وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته حال ووایي او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي حمزه رضی الله عنه پوښتنه وکوله چې څه پیښه ده دوی ویل عمر دی حمزه وویل عمر دروازه وخلاصه کړه که د ده راتګ د خیر په نیت خیر به وویني او که د شر په نیت رالی د ده په توره به ووژني هو دا صحیح ده چې عمر رضی الله عنه غټ او ډیر قوي دی مګر سیدنا حمزه رضی الله عنه جنگي پهلوان او فارس دی داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د خونې یا د کوټې څخه راووتی حمزه رضی الله عنه په دې حال کې وویل ول پرېږدئ چې کور ته راسي زه د ده په توره وژنم رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا حمزه ته ننوځه حمزه رضی الله عنه هم د رسول صلی الله علیه وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل عمر ته دروازه ورخلاصه کړئ اوس خلک په حیرت کې دي چې عمر د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره راغلی دي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي دروازه ورخلاصه کړئ حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم سره کم ساتونکی هم نسته حمزه رضی الله عنه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل چې خونې ته ننوځه مګر چاره نسته د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت حتمی او ضروري دی عمر ته دروازه ورخلاصه کړه او عمر رضی الله عنه کور ته ورننوتی غټ قوي او جابر شدید سړی توره هم ورسره ده رسول صلی الله علیه وسلم ورنږدې سو عمر رضی الله عنه یې تر ګریوانه ونیوی او شدید تکان یې ورکړ په دونه قوت سره یې وښوروئ چې عمر رضی الله عنه پر زنګنو کښېنست او رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اما آن لك یا ابن الخطاب ان تسلم ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي او نور یې هم پسې وفرمیل او ته تر هغو نه مسلمانېږي چې الهي غضب در باندې نازل نه سي لکه پر ولید ابن مغیره چې نازل شو او بیا یې وفرمیل اللهم هذا عمر بن خطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اے الله دا عمر بن خطاب دی الله اسلام ته عزت په عمر بن خطاب سره ورکړي عمر رضی الله عنه په دې حال کې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر ووایي او کم اصحاب کرام چې دلته موجود ول هغه هم په لوړ اواز سره تکبیرونه وویل الله اکبر الله اکبر دا تکبیر په دونه لوړ اواز و چې ټولې مکې مکرمې واورېدې قریش وویل والله یو حادثه پیښه سوې او یو لویه حادثه ده
رسول صلی الله علیه وسلم پوه سو چې خبره ښکاره او واضحه سو او خلک خبر سو، نو اصحاب کرام امر کړل چې خپلو کورو ته ولاړ سي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله عنه د کوره څخه په وتلو باندې شروع وکول او هر یو په خپله لار ولاړی. عمر رضی الله عنه وایي کله چې ما اسلام راوړی د ځانه سره مې فکر وکړ چې د اهل مکې څخه څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر عداوت لري. خپل زړه راته وویل چې ابو جهل. نو ورلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي، خدای دې راوله ای وراره څنګه راغلی؟ ما ورته وویل غواړم چې خبر دې کړم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او ټول هغه شان منم چې محمد صلی الله علیه وسلم راوړي دي. ابو جهل د کور دروازه په زور بنده کړه. ویل تبا لکه تا لره دې مرګ یا هلاک وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه، په شنه سهار دې دا زیری را باندې وکړئ، دا څه خبر و چې تا ماته راوړه؟ تاسې پوهېږئ چې عمر رضی الله عنه د همت او د مړانې د قصد او د عزم خاوند و. د د اسلام ښکاره کېدل و ټولو مشرکانو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت او شرف او خوشحالي وه. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک فرمایي کله چې به یو څوک مسلمان سو کفارو به پر راټول سول او پر راو به ګرځېدل، وهل او ټکول به ورکول. خو کله چې زه مسلمان سوم نو زما ماما ته ورغلم چې عاصم ابن هاشم او په خپل اسلام یې خبر کړي. هغه په کور ننوتی او دروازه یې راته وتړل او بیا د قریشو یو بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید هغه ابو جهل وي. هغه مې هم په خپل اسلام خبر کړي. هغه هم دروازه راته وتړل او په کور ننوتی. بیا عمر رضی الله عنه پوښتنه وکوله چې څوک سر او پټ راز نه ساتي خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي. اوس عمر رضی الله عنه غواړي چې د مسلمانېدو خبر ژر نشر سي او ټول قریش به خبر سي. خلکو ورته وویل چې د خبر د نشرولو دپاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته. نن خبر ورته ووایه په دغه ورځ د مکې ټول ښار در خبروي. د هغه وخت بی بی سی وه. نو عمر رضی الله عنه د جمیل پر طرف رهي سو. د دې قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کوي او وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریف سره ناست و. عمر رضی الله عنه ورسره کښېنستی او ورته ویې ویل یا جمیل آیا ته نه یې خبر؟ هغه ویل په چی شي؟ ورته نه سوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي والله زما پلار ته هېڅ جواب ورنه کوي او نه پوښتنه ځینې وکوله چې کله یا څنګه، بس ولاړ سو او نارې کوي یا معشر القریش یا معشر القریش. عمر له دین اوښتی دی. عمر رضی الله عنه تر شا په پسې ده او وایي دی درواغ وایي بلکې زه مسلمان سوم او وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عمر رضی الله عنه خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړ. قریشو د حضرت عمر رضی الله عنه په وهلو شروع وکول. دوی دی وهي او دی بیا دوی وهي. دې وهلو د ماپښینه څخه تر ماښامه پورې دوام درلودی. خو په آخر کې عمر رضی الله عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې یې وهل کوي، خو عمر رضی الله عنه یوازې دي او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نفر نه دي بلکې ډیر مخلوق پر عمر رضی الله عنه راټول دي او د هره طرفه وارونه او وهل ورته ورکېږي. عمر رضی الله عنه پوه سو چې نور نه سم جنګېدلی. نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و هغه یې ونیوی او پر مځکه یې غوځار کړ او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وایي خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوې ګوتې یې د هغه پر سترګو باندې ور ایښي دي او ورموښې او ورته وایي دغه خلک راڅه لرې کړه، خلک راڅه لرې کړه او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړي چې ځینې لرې سئ، پرېږدئ والله ړندوي مې. قریش هم ځینې لرې سول. عمر رضی الله عنه یې پرېښود. ده هم عتبه ایله کړ. قریشو بیا حمله پر وکول. عمر رضی الله عنه بیا عتبه راونیوی. عتبه بیا نارې کړي. دوی دغه ونیسه او ایله کړه. په دې حال کې د څو عاصم ابن وائل چې د عمرو ابن العاص رضی الله عنه پلار دی د قریشو لوی مشر دی او د لوی مشرانو څخه و. دا راغلی. ویل څه کیسه ده؟ حال ورته وویل سو چې عمر رضی الله عنه ایمان راوړی. هغه پوهېدی چې عمر ډیر شدید او د عزم خاوند دی. که دا مسله نوره هم اوږده سي پخپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړېږي. نو ولې یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کوي؟ پرېږدي، څه کار په لري؟ هغه هم پرېښوی او عمر رضی الله عنه خپل کور ته ولاړ.
امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کوي، وایي کله چې عمر رضی الله عنه په کور کې و، دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې ورسي. په دې وخت کې عاص ابن وائل سهمي ورته رالی او دغه عاص په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه هم و. عمر رضی الله عنه ته وویل څه درته پیښ؟ عمر رضی الله عنه وویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم نو دوی ما وژني. عاص ابن وائل ورته وویل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله عنه وایي چې پس د دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان شوم. عاص چې د کوره ور ووتی ویې لیدل چې شیله په خلکو ډکه ده. ول چیرې ځئ؟ خلکو وویل دغه عمر ته ورځو چې د دین اوښتی. عاص وویل هغه ته څوک نسي ورتلی، یعنې زما په جوار او په ساتنه کې دی. بیا نو خلک سره وپاشل شو. اوس نو عمر رضی الله عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن شریف وایي، خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکانو ته د عمر رضی الله عنه ایمان راوړل و، مګر د مسلمانانو دپاره د عمر رضی الله عنه اسلام څه فایده ورسول؟ د هغه په باره کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې دی وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره لمونځ نسوی کولی تر څو چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ. صهیب ابن سنان رومي رضی الله عنه وایي کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوی، پر کعبه شریف مطواف کولی سوی او که چا بد یا نالایقه خبرې راته کړي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب هم ورکولی سوی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي د کومه وخته چې عمر اسلام راوړی موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغییر د هغې ورځې څخه رالی چې عمر رضی الله عنه د ارقم ابن ابي الارقم کور ته ورغی او ویل یا رسول الله آیا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاته سو پر حق نه یو؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل هو، قسم دی په هغه ذات چې زما نفس د هغه په اختیار او د هغه په قدرت کې دی، که مړه سئ او که ژوندي پاته سئ تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله عنه وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم مې دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلی چې موږ د باندې وروځو. رسول صلی الله علیه وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود ول د وتلو دپاره تیار او آماده کړ، مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او د اشرافو څخه ول، مریان او هغه ضعیفه خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټول 40 نفره سو. نو رسول صلی الله علیه وسلم 2 لینه یا 2 قطاره ځینې جوړ کړل او ټول نفر په خپله اسلحه مسلح دي. د یوه قطار په مخ کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه دی او د 2 قطارو په مابین کې سید البشر سید السادات رسول رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رهی دی. ټول مسلمانان د دارالارقم څخه مسلح او منتظم راووتل او د کعبې شریفې طرف ته رهي سو. پر لارې تکبیر او تحلیل وایي لا اله الا الله الله اکبر داسې کلمات وایي. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه نه وسول، نه ازار ورکوي او نه جنګ ورسره وکړي. د قریشو د ساداتو او د اشرافو څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه سره د الله جل جلاله دین ښکاره او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حاله څخه و اظهار او اعلان ته راووتی. د دغې ورځې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه و عمر رضی الله عنه ته د فاروق لقب ورکول سو چې ته فاروق یعنی حق و باطل په تا سره جلا سو. اوس چې عمر رضی الله عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو، د قریشو ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې اوس څه وکړي. نو د مسلمانانو و اشد عذاب ته ملا وتړل، حتی په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو ازار یې شدید کړي. ابو جهل و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته ویې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم که دې تر دې وروسته زموږ خدایان په سپکه سره یاد کړل، بېکاره او بې قدرته دې وبلل، موږ بیا ستا رب ته ښکنځل او بد وایو. که څه هم قریشو الله په ربوبیت سره منئ او د الله جل جلاله عبادت یې د بوتانو د عبادت سره هم کوئ او ویل به چې دغه بوتان موږ الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ چې د حسد او د عناد اور یې په ځیګر کې بل سوی دی، دا جرأت یې پیدا کوي او ویې ویل که تا بوتانو ته بد وویل موږ الله ته بد وایو. نو په دې باره کې الله جل جلاله دا قول نازل سو چې په سورة انعام 108 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. یعنی ای مؤمنانو هغه معبودانو تشکنزل او بدویل مکوئ چې دغه کفار د هغو عبادت کوي، نو دوی به د خپل جهالت څخه الله جل جلاله ته په ناحقه او په ښکنځلو باندې شروع وکړي او بدویل به ورته وکړي. په دې آیات شریف کې مسلمانان د بوتانو د بدویلو څخه منع سول، که څه هم د بوتانو په بدویلو کې د اسلام مصلحت او فایده شته، مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله بدویل دی. نو مسلمانان هم د بوتانو د بدویلو څخه چپ او پټه خوله سول. دا د دې دپاره چې هغه لو او بده ګناه منع سي کوم چې پر الله باندې بدویل دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل دعوت پرېږدي، د قریشو کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه چې دوی ورته کول، د دغو دوو مشهوره او معروفو پهلوانانو او قهرمانانو چې حمزه ابن عبدالمطلب او عمر ابن خطاب رضی الله عنهما دي، تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم تورې پردې څیرې سوې او قریش د هغه عذاب ورکولو د نشې څخه فرصت سول. اوس ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډېرېږي، نو غواړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پرېښولو کې کمې فیصلې ته ورسیږي، او د دې کار په مقابل کې چې رسول صلی الله علیه وسلم هر څه وغواړي دوی ورکوي. خو دوی بیچارهکان په دې نه پوهیږي چې ټول هغه شیان چې لمر پر راخیږي، یعنی ټول هغه شیان چې په نړۍ او په دنیا کې موجود دي، دا و رسول صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په مقابل کې د غوماشي د وزر قدر او قیامت نه لري، او دوی په دې خپلو وړاندیزونو او په پیشنهادونو کې ناکامه او ناامیده سول. هغه داسې قریشو مشوره سره وکوله، ول اوس نو موږ ته دوې لارې پاتې دي چې هغو څخه به خامخا یوه عملي کوو. یو دا چې په خپله د محمد صلی الله علیه وسلم سره بحث او خبرې وکړو، قانع به کړو چې دغه د دعوت کار پرېږدي او د دې څخه لاس واخلي. که دا نه کړه قبوله، نو دویمه لار دا راپاته ده چې مخامخ او بالمشافهه او مواجهه به مقابله سره کوو. نو ول څوک باید د خبرو دپاره ورسي چې خبرې ورسره وکړي. د قریشو یو خاص مشر هغه یې د دې کار دپاره انتخاب کړي. څوک وایي چې دغه مشر ولید ابن مغیره و، او څوک وایي چې عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یوه ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناست دي، ویې لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې په مسجد کې یوازې ناست دی. ولید یا عتبه وویل یا معشر القریش، آیا محمد ته ور نسم او خبرې ورسره ونه کړم؟ شاید زموږ د وړاندیزونو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش وویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ شو و رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی او ورته ویې ای وراره، تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او د ښه نسب خاوند یې، او تا دغه خپل قوم ته داسې یو شی راوړی دی چې په هغه سره د دوی سره وپاشل، د دوی پر دین او پر خدایانو دي عیبونه وویل او د دوی تیر سوي پلرونه دي کافران وبلل. اوس زما څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، ښایي د هغو څخه ځینې خبرې قبولې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایه یا ولید، زه اورم. هغه وویل ای وراره، که ته په دغه کار کې چې دعوت دی پیسې غواړې، دونه مال او پیسې به درته راټولې کړو چې تر موږ ټولو مالدار او غني سي. رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې سره ناست دي او غوږ یې ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او د خبرو اورېدلو ادب دی، موږ یې هم باید زده کړو. که څه هم د ولید ټولې خبرې پوچې او بې معنا دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د خبرې په مابین کې وربلېږي او خبرې ورپرې کوي. نو غوږ یې ورته نیولی دی. ولید نور هم خپلې خبرې پسې پوره کړې. ول که د دې کار څخه شرف او مشري او سرداري مقصد وي، د مکې عمومي مشر او سردار او رئیس به دي کو، هیڅ فیصله به بې ستا د رایې څخه نه کوو او هره فیصله به ستا د رایې سره موافقه کوو، او که پاچهي غواړې زموږ باچا به دي کو، او که د دې کار څخه مقصد ښځه وي، هره پیغله چې ته لاس پر کښېږدې هغه به در په نکاح کو، او که دغه شی چې ته اوس بیانوې دا یو خیال او تصور وي، یعنی سودا او وسوسه در لېږي او ته د خپل ځانه څخه نسې لرې کولی، نو طبیب یا ډاکټر به درته راوغواړو او په دې لاره کې به تر هغه وخته پیسې خرڅوو تر څو چې ته جوړېږې.
که چیرې رسول صلی الله علیه وسلم د دین او د دعوت خبرې پرېږدي قریش تیار او آماده دي چې د هغه په بدله کې هر څه ورکړي او هر څه وکړي قریش وایي هر څه چې ته وایه زموږ قبول دي پر تا ویل او پر موږ یې کول خو د دین او د دعوت خبرې به پرېږدې قریش تر دې اندازې د اسلام د دعوت په تکلیف ول او د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل رسول صلی الله علیه وسلم غوږ ورته نیولی کله چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغ سو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا خبرې خلاصې سوې ولید ویل هو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اوس نو ما ته غوږ ونیسه اخلاق دغه دي تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې رسول صلی الله علیه وسلم چپ او خاموشه و فقط غوږ یې ورته نیولی و کله چې ولید د خبرو کولو څخه فارغ سو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل اوس نو غوږ راته ونیسه رسول صلی الله علیه وسلم د دې ټولو خبرو په جواب کې د سورة حامیم سجدې یو څو آیاتونه ورته وویل چې هغه آیاتو سره یې د جواب وکوئ نور بحث او مباحثه مناقشه او سوال و جواب نه دي پېښ سوي فقط د سورة سجدې څو آیاتونه یې ورته تلاوت کړل چې هغه آیاتونه دا دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ترجمه دا قرآن د هغه الله د طرفه رالیږل سوی دی چې ډیر مهربانه او ډیر رحم کوونکی دی قرآن داسې کتاب دی چې آیاتونه یې په تفصیل سره بیان سوي دي قرآن دی چې په عربي ژبه سره لوستل کیږي د هغه قوم دپاره چې پوهیږي مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوي او کفارو ته د دوزخ څخه بیرول کوي نو د دغو کفارو څخه ډیر مخ وګرځوئ دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زموږ زړونه په پردو کې دي په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ ته وایه او موږ ته د هغه په باره کې دعوت کوي چې توحید او قرآن دي او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی ستا خبرې نه اورو موږ او زموږ او ستا په مابینځ کې د مخالفت پرده ده نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ به په خپل دین عمل کوو رسول صلی الله علیه وسلم نور آیاتونه پسې وایي څو دې آیات ته راورسېدی فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود کچیرې دغه کفار د حق څخه مخ واړوي نو ته دوی ته ووایه زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم په مثل د سخت عذاب د عادیانو او د سمودیانو چې پر عادیانو باندې سرسر مقرر سو او پر سمودیانو باندې جبرائیل علیه السلام چغه او ناره وکول ولید د صاعقې د نامه څخه داسې زیات وبېرېدی چې د خپله ځایه راولاړ سو او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک پر خوله یې لاس ور ونیوی چې باله چپ سي او نور د عذاب خبرې ونه کوي او د الله روی مې در وړی دی رحم د الله روی مې در وړی دی رحم ولید د ډېرې بیرې وارخطا سو چې پر دوی به داسې صاعقه نازله کړي لکه پر عاد او پر سمودیانو چې صاعقه نازله سوې ده بیا بیرته پر خپل ځای کښېنستی رسول صلی الله علیه وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړ تر څو د سجدې آیات ته ورسېدی بیا رسول صلی الله علیه وسلم سجده وکول او بیا ورته وویل یا ولید وادې ورېدل اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی نور بحث او سوال په دې مابینځ کې نه دی سوی دا د قرآن مجید هغه عجیب تاثیر و محترم اوریدونکو څنګه چې بیان پای ته رسیږي او وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د بیان به چې ولید بیا قریشو ته څه وویل هغه به په راتلونکي برخه کې واورئ انشاء الله تعالی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين